بسم الله الرحمن الرحیم. د فیسبوک معزز دوستانو سلامونه او احترامات مې ومنئ. الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ او د صحت کلمه پر تن وي. مرګلو تیر وخت کې البته موږ د باډي پارټس، البته هیومن باډي پارټس په باره کې خبرې کړې، د انسان د وجود د غړو په هکله مو خبرې کړې وي چې مثلا لاس ته څه ویل کېږي، سترګې ته، داخلي او بهرني دا ارګانونه ټول د انسان په دې هکله مو خبرې کړې وي چې دې ته په انګلیسي کې څه ویل کېږي. او نن یو مختلفه موضوع ما ټاکلې، خو مخکې دې نه چې البته موضوع او د هغې په جزئیاتو خبرې وکړو، یو غواړم ووایم چې نن البته تا سره به ډېر نه ومه. نن البته چې زه چېرته مصروف یمه، نو په دې اساس راتلی هم نه شم، خو دې په خاطر چې ستاسو ډېر ملګري داسې وو چې علاقمند وو دې ته او منتظر وو درس ته چې درس شروع شي، او دوی نو هغې په خاطر چې تاسې هغه علاقمندي اخلال نشي یا مو هغه علاقه له منځه لاړه نشي یا تاسې نه امید نشي، نو په دې اساس زه راغلم چې تاسو ته فیصله نن هم البته څه درس واخلو، خو نن به زه وختي رخصتېږم د معمول خلاف متاسفانه. نو په دې اساس معذرت غواړم، خو نن به بیا هم په ډیسیبلیټیز باندې خبرې کوو، معلولیتونو باندې یا معیوبیت باندې. ځینې خلک متاسفانه له بده مرغه چې ځینې اختلالات لري، هغه ځینې فزیکي ستونزې لري یا ځینې عقلي او ځینې د سترګو له نګاه نه، دید له نګاه نه ستونزې لري، ځینې اورېدونکي ستونزې لري، چې دا ټول معلولیتونه دي. دغه ته په انګلیسي کې ډیسیبلیټیز ویل کېږي. انشاءالله په دغو باندې به نن خبرې کوو چې مثلا دغو دپاره کوم اصطلاحات کارول کېږي او څنګه طریقې سره دغه په جملو کې استعمال کړو یا څنګه طریقې سره ووایو چې فلانی یا عقلي یا دماغي مثلا اختلالات لري یا مثلا دیدی کار نه کوي. یعنی موږ تاسو که معمولا دغسې پښتو کې وایو فلانی ړوند دی، ړوند کلمه څنګه د دې دپاره یا په اصطلاح د کونډ دپاره کوم اصطلاحات کارول کېږي یا د ګونګ دپاره کوم اصطلاحات کارول کېږي یا مثلا د ګوډ دپاره کوم اصطلاحات کارول کېږي. نو په دې باندې چون دا معلولیتونه دي، معیوبیتونه دي، نو په دې باندې به خبرې کوو چې البته څنګه ویل کېږي. خو تیر هغه کې یو خبره باید وکړم، یادونه مرګلو، هغه دا چې تیر وخت کې موږ په هیومن باډي پارټس باندې خبرې کړې وي چې مثلا فینګرز یا نیلز یا مثلا هینډ ته څه ویل کېږي، آرم یا فور آرم یا مثلا ایلبو او آیز، آیبال، آیبرو او لکه یا هیر په باره کې فور هیډ او فیس او چیک چین او ټوث یا ټانګ. دغو ټولو موارد باندې موږ خبرې کړې وي، خو هغه ویډیو له بده مرغه بیا ډیلیټ شوې وه. نو بیا دې په خاطر چې هغه موضوع مهمه وه، ما یو بله ویډیو بیا هم ریکارډ کړه، خو هغه په فیسبوک کې نشته بلکې یوټیوب ته مې اپلوډ کړې. که څوک علاقه لري او یوټیوب ته لاسرسی لري، کولی شي چې اړوند موضوع باندې بله ویډیو چې لا سره ریکارډ شوې په یوټیوب کې پیدا کړي. او در حال کې چې یوټیوب ته ما کله اپلوډ کوله 3 ساعته هغې اپلوډ ونیوه. نو زه پوه شوم چې که دا فیسبوک ته م اپلوډ شي نو ممکن ستونزمنه وي. نو په دې اساس هغه ما یوټیوب ته تاسو لپاره اپلوډ کړه، خو هغه ته مې کیدای شي بیا یې ډاونلوډ کړم یو وارې، که چېرته مې ډاونلوډ کړه او بیا مې فیسبوک ته اپلوډ که امکان یې و نو هغسې به وکړم. مننه ملګرو، تاسو ټولو سلامونو ته وعلیکم السلام. ملګرو چې سلامونه، ارمان خان صاحب وعلیکم السلام، رحماني صاحب تاسې وعلیکم السلام، او خورمزی صاحب بالکل صحیح دی، تاسو البته اوس مصروفیت لرئ. او شینواری صاحب، میوند شینواری وعلیکم السلام، او ټول ملګري چې سلامونه یې رالیږلي دي، والي منګل صاحب تاسې البته ګیله کړې دی. نو مقصد موږ د انګلیسي منګل صاحب، موږ خو انګلیسي د پروګرام تقریبا دا د 11مه میاشت نوره په شروع کېدي دی چې شروع کړی دي. او پښتون صاحب تاسو سلامونه ته وعلیکم السلام، او خان مننه، نړۍ مننه، او تاسو البته ستاینه کړې مننه کوو. نظري صاحب تاسو سلامونه ته وعلیکم السلام. ارمان خان صاحب مننه، خوشحاله اوسئ، حسن نظر مو دی. ټولو ملګرو ته میروالي صاحب تاسو ټولو سلامونه ته او احترامات. الله مو عزتمن لره ملګرو، خوشحاله اوسئ. نن یو معذرت مې ومنئ چې ممکن دا چون معمولا یو ساعته خپرونه وي او برنامه یو ساعته وي، نو کیدای شي تر یو ساعته پورې در سره نن پاتې نشم. نن به په ډیسیبلیټیز باندې خبرې کوو، خو مختصر، البته ډیرو جزئیاتو ته به نه داخلیږم، او چون ما ته که به لږ وختي اجازه راکوئ نن، نو زه به انشاءالله نن لږ وختي درنه ځم. او زه دې په خاطر چې وخت کم دی، نو په دې اساس زه به کمره واړوم تختې ته،
نو انشاءالله زیار صاحب انجینر صاحب البته پرون موږ تاسو خبرې هم شوې نړۍ مننه خوشحال اوسئ وعلیکم السلام او ننګیال صاحب وعلیکم السلام مننه ګل اصغره جي نړۍ مننه خوشحال اوسئ الحمدلله شکر صحت دې غواړو بس زه به اوس کمره واړوم تختې ته انشاءالله ناشته صاحب نړۍ مننه نو انشاءالله بیا به باقي خبرې هغلته کوو ځکه چې ما درته ویلې چې نن به زه لږ وخته درنه اجازه غواړم نو په دې اساس چې دغه وخت نه مو استفاده کړې وي زه به کمره واړوم تختې ته نن به دغه ډیسیبلیټیز په باره کې خبرې وکړو چې ډیسیبلیټي یا امپیرمنټ یا ډیسورډر د څه دپاره کارول کېږي او دغه ډیسیبلیټیز څنګه دي او څنګه یې موږ په جملو کې استعمالوی شو ښه زه به دا کمره واړوم مرګلو خدای دې وکړي چې تخته سمه وي مرګلو که بیا هم تختې لیدنه کې څه ستونزې وي نو کولی شئ چې ستونزې ووایه چې دا زه مو خدمت کې یم چې هغه میلاد افغان صاحب وعلیکم السلام ورحمت الله او ستانکزی صاحب وعلیکم السلام ښه مرګلو نن تاریخ چې دی د اکتوبر اخرنۍ هفته فکر کوم چې دی او نن د اکتوبر مرګلو یا د 10مې میاشتې 23 تاریخ دی د 2019 Today is October 23rd 2019 نو داسې ویلی شو د امریکا ما مخکې ویلی دی چې اداري سیستم مطابق اول میاشت د برټش خلاف په برټش کې یا په پاکستان یا افغانستان کې کوم تاریخونه چې استفاده کیږي دوی معمولا اول تاریخ لکه 23م د 10مې میاشتې 2019 داسې لیکي خو په امریکي سیستم مطابق اول میاشت نو today is October 23rd 2019 نن برګلو ما وویلې چې نن به د disabilities په باره کې خبرې کوو disabilities اول مخکې د دې نه چې دغه disabilities یا د دې اقسامو ته داخل شمه اول د disability دا به خپله درته تشریح کومه چې disability څه ته وایي اول مرګلو که فکر دې وي تاسو البته ما یو وخت کې په افکس او پریفکس او سافکس باندې ډېرې مفصلې خبرې کړې وي ډېر په جزئیاتو ما په پریفکس وروستاړي او مختاړو په دغو باندې خبرې کړې وي هغه ډېر اړین دي یعنې په سپیل کې ډېر اساسي رول لري چا چې دغه مختاړي وروستاړي زده وي هغه سپیل ډېر دقیق وي یعنې مطلب دا چې دې کې مثلا دغه ډیس دا مثلا دغه ډیس دا خپله مختاړی دی دا ای ټي دا مثلا وروستاړی دی چې دا علاین دی فقط دی کې ایبل کلمه مثلا ایبل موږ باید زده کړو ایبل که زه ووایم ایبل ما تاسو ته ویلي وو د کین په باره کې ما درته ویلي چې کین ماډل اکزلري دی چې دا د ایبیلیټي راښیي یعنې قابلیت راښیي مثلا I can speak English دا معنی چې زه انګلیسي خبرې کوی شم دا ability راښیي نو دا معنی چې I am able to speak English دا معنی چې زه د دې قابلیت لرم چې انګلیسي خبرې وکړم نو able دا معنی چې قابلیت لرل یا وړتیا لرل پښتو کې وړتیا لرل استعداد لرل وړتیا لرل زه د دې قابلیت لرم I am able زه قابل د دې یم to speak English چې د انګلیسي خبرې وکړم نو able قابلیت لرلو ته وایي دا معنی I can speak English I am able to speak English که لږ دغه نو able دا معنی چې قابلیت لرل یا قابل یعنی وړ البته دا able په دا معنی باندې راځي اوس که دا ناون I am able دلته لکه adjective غوندې راځي صحیح دی که چېرته دا ناون ته بدل کړو able دا ناون ته بدل شي نو دا به ability شي ability دا معنی قابلیت دا ناون شو مرګلو دا خپله adjective او verb دواړه کیدای شي خو معمولا adjective دی able او ability دا فقط noun دی noun I have the ability
to speak English. زه د دې قابلیت لرم چې انګلیسي خبرې وکړم. I have the ability to drive a car. I have the ability to teach to the students. زه د دې قابلیت لرم چې دا معنی چې I can teach to the students یا I am able to teach to the students. نو ability قابلیت ته وایي. دا noun غوندې grammatically دا noun دی. ځکه ما درته prefix او affix په باره کې خبرې کړې، تاسې باید پوه شئ چې دا هغه مثلا capacity ability مثلا دا کله چې د ټي وای اکثره معمولا راځي دا ځینې وخت کې noun جوړوي. ښه ability قابلیت ته وایي. او بل که لږ نوره لاړ شو ملګرو، تاسو ته یو وخت ما ویلي وو چې د ډیس دا هغه prefix دی، یعنې مختاړی دی. مختاړی دی دا نیګیټیو prefix کې ډېر راځي، منفي یعنی یو شی مثبت منفي ته بدلوي. مثلا یو کس که ability ولري یعنی قابلیت ولري، ability یعنی قابلیت. disability دا معنی چې not able، not have the ability. disability دا معنی چې عدم قابلیت یعنی وړتیا نه لري. مثلا یو څوک د خبرو وړتیا ونه لري، هغه disability لري، هغه یعنی معلولیت لري. دا هغسې نو مطلب دی able disable ability disability. نو موږ که able ته واچو disable. like dislike مثلا respect disrespect able disable ability disability. نو ګوره موږ دغسې یعنې مخکې دغه کلمات موږ ویلي دي، په دې کې هیڅ ستونزه نشته. لکه اوس مې درته ویلي able دا معنی قابل، صحیح. disable یعنې چې قابل نه وي. he is able to speak and he is disabled یعنې قابل دی. he is disabled دا معنی چې معلول دی یعنې معلولیت لري. یا he has disability هغه معلولیت لري، یا he is disabled. تاسې کولی شئ دلته ایډیم ور واچوئ د صفت په توګه، ځکه past participle adjective په صفت باندې ایډیم خوړی شي. نو دا نو disability دا معنی چې معلولیت، معلولیت یا معیوبیت، چې څوک عیب ولري یعنی معیوب وي، معیوبیت. disability دا معیوبیت یا معلولیت ته ویل کېږي چې څوک یو علت معلول وي، البته ښه علت ولري. ښه دا disability وه. که لاړ شم جمع ته، ما هلته لیکلي دي talking about disabilities، ما داسې ویلي دي. نو تاسې کولی شئ اوس چې ووایئ چې dis مختاړه شو، صحیح شو، dis مختاړه شو. دا مو یو طریقه زده کړه. بل مو زده کړه چې ability، صحیح، دا ability disability disability able disable respect disrespect. ښه دې باندې پوه شو چې جمع ته یې اړوي. ما درته وایي چې وای به تاسې په آی بدل کړئ، آی باندې یو ای اس ور واچوئ. disabilities disabilities اوس جمع شوه. disabilities لکه ما په موضوع کې لیکلي talking about disabilities د معلولیتونو په هکله خبرې کول. نو یو disability به یو disability څوک لري، څوک دوه disabilities لري. so he has one disability or someone might have two disabilities. she has three disabilities. نو دغسې تاسې کولی شئ disability and disability. ښه او تاسو میلاد افغان سره لایک انلایک هم ویلی دی او ما ډیسلایک هم ویلی. بلکل دا دواړه کارول کېږي، خو دې دواړو معناو فرق کوي ګرانه. ډیسلایک هم شته، په معنی کې فرق دی، د انلایک هم شته، لکه ډېر دغسې موارد شته. ښه نو disabilities دا نه چې معلولیتونه، دا جمع شو معلولیتونه، صحیح. ښه اوس چې نن موږ خبرې کوو ملګرو د disabilities په باره کې خبرې کوو چې دا معلولیتونه څنګه دي او څنګه ووایو. ښه مثلا ته ویلی شي چې زما پلار معلولیت لري، disability. my father has disability. داسې ویلی شي ما پلار معلولیت لري، او داسې ویلی شي چې my father، تاسې دا noun استفاده کو، تاسې کولی شئ صفت my father is disabled. disabled دا معنی چې معلول دی.
my father has disability زما پلار معلولیت لري my father is disabled زما پلار معلول دی نو تاسې noun استفاده کوئ شئ تاسې adjective هم استفاده کوئ شئ دا noun دی او دا adjective دی نو تاسې کوئ شئ grammaticaly هیڅ ستونزه نشته چې څنګه تاسې راحت وئ هغسې استفاده کوئ شئ my father has disability زما پلار معلولیت لري یا my father is disabled یعنی پلار مې معیوب دی یا معذور دی یا معیوب دی نو تاسې معلول او معیوب معذور دی پر disabled کلمه او disability دی noun په صفت باندې کاروای شئ ښه دغسې we should help disabled people yeah we should help the people with disabilities موږ باید د معیوبو خلکو سره کومک وکړو یا we should help disabled یا we should help people with disabilities موږ باید د خلکو سره چې معیوبیت لري یا معلول دي هغو سره کومک وکړو help وکړو we should assist the people with disabilities مثلا دغسې دا یو طریقه وه چې تاسې په دې طریقې سره هم ویلی شئ دغسې بل مرګلو disability لکه ما درته وویلې نو دې دپاره impairment هم یې کېږي impairment دا کلمه مثلا کارول کېږي impairment دا معنی چې اختلالات صحیح اختلالات تقریبا اختلالات یا اختلال ووایو لکه اخلال نه اخیستل شوی صحیح شو اخلال یا اختلال داسې وي مرګرو چې disorder لکه موږ disorder بېنظمي کله چې یو سیستم کې order یعنی نظم نه وي بې ډیسپلینه شي هغه disorder یعنی هغې کې یو اختلال واقع شي ځینې وخت کې مثلا سړی کولی شي چې mentally impairment ولري یا mental impairment یا دماغي اختلال ولري مغزي یا کیدای شي مثلا خبرې نشي کولی verbal impairment ولري ځینې کیدای شي سترګو دید کې وي visual impairment ولري ځینې وخت کیدای شي مثلا حرکت کې وي حرکت نشي کولی کیدای شي mobility impairment یا movement impairment دغسې یا moment disability نو تاسې کله چې impairment وي تاسې disability هم کارولی شئ زه ویلی شم مثلا چې څوک خبرې نشي کولی زه وایم چې verbal impairment یا verbal disability یعنی د خبرو معیوب دی یعنی مطلب دا چې ګونګی یا مثلا که دید دی کار نشي کولی زه he has visual impairment یا he has visual disability یعنی د سترګو یو څوک به مثلا حرکت نشي کولی زه وایم چې mobility د حرکت دپاره he has mobility impairment یا he has mobility disability نو تاسې دې دپاره داسې هم هغه کارولی شئ یا چا به غوږونه کار نه کوي غوږونو دپاره اورېدو دپاره hearing he has hearing impairment یا he has hearing disability نو تاسې مرګلو کولی شئ چې verbal یا vocal دا د خبرو دپاره چې ګونګی وي څوک دا he has verbal impairment یا he has verbal disability لکه ما درته وویلې چې my father has disability اما پلار معیوبیت لري خو ته یعنی هغه نه ده چې کوم قسم معیوبیت لري ته ویلی شي my father has verbal disability یعنی هغه مې د خبرو معیوبیت لري یعنی خبره کې ستونزې دا منه لکه ګونګ دی تاسو ډم لکه داسې خو ډم معمولا تاسې نشئ استعمال تاسو وایئ my father has verbal disability یا my father has verbal impairment یا my father has vocal disability یا vocal impairment یا my father has مثلا تاسو لکه some problems with his verbal capacity یا verbal capability تاسې دغسې ویلی شئ نو دې باندې او که چېرته څوک د سترګو دپاره visual د دید دپاره کارول کېږي د sight دید دپاره نو visual my father has visual disability یعنی هغه په دید کې ستونزه لري څوک چې دید له نګاه نه معیوبیت ولري تاسې کولی شئ my father has visual impairment نو دې دپاره دغسې اصطلاحات زه اوس درته لیکمه ملګرو دا به زه انشاءالله ټول اوس درته لیکمه خاص مې تاسې دغو سره بلد کړئ چې د کلمو سره تاسې بلد شئ ښه نو ما درته disability
دا د ناون په صفت او ډیسیبل د اجکټیو یا صفت په صفت باندې په توګه وکارول. اوس راځم مرګلو مخکې ځمه. اوس که داسې ووایم verbal څوک چې verbal خبرو ته وایي verbal disability. verbal disability دې ته وایي چې څوک په خبرو کولو کې ستونزه ولري، یعنی خبرې نشي کولی. که فکر دې وي څوک چې یا verbal disability یا موږ تاسې vocal یعنی voice verbal د خبرو نه اخیسته verb خبرو ته وایي، written تحریري نه وي. verbal دا معنی چې لکه صوتي چې خبرې کوي. vocal یا voice نه اخیستل شوی دا معنی چې خبر یا vocal disability دواړه دې ته وایي disability. صحیح؟ یعنی verbal disability یا vocal disability. ما مرګلو درته وویل چې disability دپاره تاسې impairment هم استفاده کولی شئ. مطلب دا چې تاسې ویلی شئ چې verbal impairment یا ویلی شئ چې vocal impairment. یعنی مطلب دا چې دا دواړه تاسې کارولی شئ. مثلا one of my friends has verbal disability چې دې ته په ساده اصطلاح کې موږ تاسې چې ورته وایو دم، دغه بي نه ویل کېږي مرګلو، دم یعنی ګونګ. صحیح؟ او اوس په دې باندې خبرې کوو مرګلو. یو خبره درته وکمه، هغه دا چې ځینې وخت کې چاته د معیوبیت په هکله ډېر لوی اهانت کېږي او توهین کېږي چې تاسو چاته ووایئ چې دا ګونګی دی یا پلانکی ګونګ دی، یا چاته ووایئ چې یا ګونګه دلته راشه خدای نکړه، نو دا یو قسم توهین دی، اهانت دی، یو بېزتي دی، یو بې حرمتي دی، یو بې احترامي دی د یو سړي چې تاسې هغه په معیوبیت یاد کړئ. صحیح دی چې معیوبیت لري خو تاسې هغې دپاره د ډم کلمه نشئ استفاده کوی. ډم ډېره سپکه کلمه دی او ډېره بېزته کلمه ده چې چا دپاره که تاسو وایئ چې he is dumb هغه ګونګ دی. صحیح دی دا معنا سینس کوي چې ګونګ دی، خو دا ګونګ دلته یو منفي اړخ لري، یو اهانت امیزه کلمه ده چې نه باید وکارول شي د معیوبینو دپاره یا د معلولینو دپاره. نو تاسې ډم کلمه په ژوند کې مه کاروئ. ډم په انګلیسي کې داسې کس ته هم کارول کېږي چې هغه اصلا حقیقي ګونګ نه وي، ولې داسې خاموش غوندې ناست دی، خبرې نه کوي، هغه ورته هېڅ خبرې نه کوي. why are you not talking you are dumb. یا لکه کنځلې غوندې چې ځینې وخت کې انګلیسي کې داسې کېږي he is dumb، لکه هغه ګونګی دی. دا معنی چې حقیقي ګونګ نه دی، خبرې کوی شي خو بیخي خاموش دی، یا یو کلمه د خولې نه ووځي نو هغې ته موږ ډم یعنی بې زبانه غوندې. دا معنی چې بې ژبې سړی دی، یعنی ژبه نه لري یا جرأت نه لري. so he is dumb. نو دغسې د دې په خاطر نو مرګلو تاسې به ډم کلمه د ګونګ دپاره نه کاروئ. صحیح دی چې ډم ګونګ ته وایي، تاسې ویلی شئ، خو تاسې دا یو قسم اهانت دی معلولیت ته، معلولینو ته. نو تاسې به داسې وایئ، مثلا داسې به نه چې my father is dumb. دا ډېره توهین دی او ډېره بده کلمه ده. وبخښئ. تاسې به وایئ my father has verbal disability یا my father has vocal disability یا disability په ځای impairment. my father has verbal impairment. دومره ښکلې کلمه ده. یا my ډېره بخښنه غواړم مرګلو. یا به تاسو چې my father has vocal impairment. نو تاسو د دې لپاره یعنی زما پلار د خبرو یعنی د خبرو کولو مشکل لري، ستونزه لري. نو که تاسې ما پلار ګونګی دی، دا ډېره بده خبره په پښتو کې. خو که ته وایې چې زما پلار د خبرو کولو سره ستونزه لري یا خبرو کې مشکل لري، نو دا ډېره ښه راځي دې په ځای چې ته وایې چې ما پلار ګونګی دی یا ما پلار ګونګ دی. نو داسې تاسو ما وایئ مرګلو چې my father is dumb، نو تاسې خوښه my father has verbal disability یا my father has verbal impairment یا my father has vocal disability یا my father has vocal impairment. کوم یو چې تاسو ته خوند درکوي هغه استفاده کوئ، خو
بیا هم درته وایم چې ډم کلمې نه بیخي اجتناب وکئ. ځینو هیوادونو کې دا بیخي یو قسم یعنی بد دی، یعنی ډېرې بدې پایلې لري. ډم کلمه یو چاته کارول د هغې معلولیت ته البته په سپکه کتل دي چې ممکن ځینې بدې پایلې ولري چې چاته ډم وایي. او حتی انګلیسي کې ما درته مخکې ویلې بیا هم وایي چې ډم کلمه لکه چاته کنځل کوي چې هی از ډم. ما درته وایي چې ډم ځینې مواردو کې دومره بده کلمه ده چې حقیقي ګونګ دپاره هم نه کارول کېږي، همداسې مثلا مجازي ګونګ څوک چې خبرې نه کوي یا یو کلمه یې د خولې نه نه وځي موږ ته هی از ډم مثلا دا بیخي لکه بېزبانه دی. نو په دې اساس باندې ښه مرګلو دا ما دلته د ناون په صفت استفاده کړو. صحیح دی. تاسې کولی شئ د اسم په ځای استفاده کړئ. مثلا he is verbally disabled یا he is vocally disabled دغسې. نو تاسې دې دپاره دغسې کلمه کارولی شئ یا هیڅ مشکل نشته تاسې لکه دغه. خو مقصد بیا هم درته وایم دې سره ډېر احتیاط کوئ. احتیاط به په دې وي چې ډم کلمې نه اجتناب او ډېر انګلیسي کې چې فوق العاده verbal disability or vocal disability یا verbal impairment یا vocal impairment. خدای دې وکړي چې په دې باندې پوه شئ. اوس بل درته وایم ملګرو. صحیح دی. ښه نو تاسې کولی شئ دې دپاره بل ښه کلمه دغه که زه دا هغه کومه ده ډسیبلیټي ښه دا شیان لږ لږ پاک کړمه. زه تاسو بل کلمه وکاروم. څنګه تاسې داسې هم کولی شئ چې he is verbally دغه ورته که یو ایل he is verbally disabled. ما درته ویلي دي adjective he is verbally disabled یا he is vocally disabled. تاسې داسې هم ویلی شئ he is verbally impaired he is vocally impaired. نو تاسې دغه کلمه د دې دپاره کارولی شئ. هېڅ ستونزه نشته. تاسې دغسې هم ویلی شئ he is verbally disabled یا he is vocally disabled یا he is verbally impaired یا نه معنی چې په خبرو کې ستونه he is vocally impaired. تاسې he has noun په صفت he has verbal disability یا he has verbal impairment. نو تاسې برعکس چې د adjective کې کاروئ he has یا he is verbally disabled یا he is verbally impaired. نو دا کلمه تاسې کارولی شئ. تاسو که دا طریقې سره خوښ وي که هغې طریقې سره خو تاسې he is dumb دا کلمه به نه کاروئ. دا بده کلمه ده. ښه نو دا یو قسم ډسیبلیټي وه. وبخښئ ملګرو ما درته وایي چې ډسیبلیټي دا یو قسم د ډسیبلیټي دا وه چې ځینې یا وربل ډسیبلیټي یا ووکل ډسیبلیټي وه. یعنې څوک چې خبرې نشي کوی خبرو کې ستونزه لري هغه که سټټرینګ هم کوي. څوک مثلا داسې وي چې خبرو کې خبرې کوی شي خو ګونګ ګونګ کېږي که نه هغې ته لکه سټټر یا he is stuttering a person who is stuttering دا معنی چې خبرې کوی شي خو ګونګی کېږي یا هغې دپاره دغه کلمه هم تاسې کارولی شئ. خو دا هم داسې دی he is verbally disabled he is verbally impaired دا کلمه کارولی شئ. ځمه ملګرو دویم معیوبیت ته ښه چې هغې ته څنګه ډسیبلیټي ویل کېږي visual impairment. visual مرګلو لکه سایت لیدنو ته وایي. صحیح دی. څوک چې لیدنه کې visual لکه ښه لیدنه کې ستونزې ولري یا په دید کې یا په نظر کې موږ تاسو چورته موږ داسې visual disability. صحیح شو. impairment مرته وایي چې impairment دپاره تاسو disability هم کارولی شئ. نو تاسې خوښه که دا کلمه کاروئ او که دا کلمه کاروئ. نو دا visual impairment کوي مثلا مخکې غوانته لکه موږ ویلی شو he is په نام he has visual impairment یا he has visual disability. لکه مخکې he has verbal disability یا he has verbal impairment. اوس وایو he has visual disability he has visual impairment. نو دا ډېره ښه کلمه ده چې تاسې
د ویژولی څوک ستونزې ولري په ستونزو هغه کې دغه دپاره به زه مترادفه کلمه چې موږ تاسو څه ورته وایو بلایند. بلایند یعنې ړوند. نو بیا هم ته وایم چې مرګلو تاسو د بلایند د کلمې نه ډېر اجتناب وکړئ. بلایند کلمه د دې دپاره ما کاروه. مثلا که زه ووایم چې one of my friends is blind، یو د زما ملګرو نه ړوند دی یا he is blind، هغه ړوند دی، نو دا ډېره بده کلمه دی. تاسو ووایئ he has visual impairment، یعنی هغه په دید کې ستونزې لري، یعنی د دید اختلالات لري یا دید خراب دی، یا he has visual disability، ځکه دغه دید کې چې څوک ړوند وي دا یو معلولیت دی. د دغه معلولیت یا ډیسیبلیټي دپاره ویژوال ډیسیبلیټي تاسې کاروی شئ چې څوک په د ویژن اصلا دید ته وایي ویژن. که تاسې فکر کړی وي ټیلیویژن، ټیلیویژن دا معنی چې د لرې نه دید، د لرې نه یو شي لیدل، نو ټیلیویژن هغه دی چې لرې نه یو شی تاسو هغې ته ټیلیویژن ویژن لیدنې ته وایي. ویژول یعنی هغه نظري یا هغه د دید شی. نو ویژول امپیرمنټ دا معنی چې د لیدنو یا د دید ستونزه یا د دید یا د نظر یا د دید اختلالات. نو څوک چې په دید کې ستونزه ولري موږ وایو چې he has visual impairment یا he has visual disability. خو بیا هم درته وایم مرګلو موږ ساده پښتو کې یا په ساده انګلیسي کې ویلی شو he is blind. blind he is blind هغه ړوند دی، خو دا ډېره سپکه کلمه دی. البته چې چا دپاره وکارول شي یعنی هغه یو احساس کمتري کوي په دې اساس چې ته ورته چې ته ړوند یې. نو دې په خاطر چاته ما وایه چې ته ړوند یې، نو دې په خاطر ورته وایه چې you're visually impaired یا you have visual impairment یا you have visual disability یا you are visually disabled. نو دغه کلمه تاسې د دې دپاره کاروی شئ. ښه لکه څنګه مې مخکې درته وویل چې he has یا مثلا I have 6 people in my family but unfortunately 2 of my family members have visual impairment, 2 of them have verbal impairment. So I have 2 people with visual disabilities and 2 of them with verbal disabilities. وګوره داسې مرګلو ډېر ښه راځي، ډېرې معقولې خبرې کېږي. نو تاسې داسې مو ویلی شئ چې د noun په صفت visually impaired visually impaired یا visually disabled. تاسې د دې visually disabled کلمه هم کاروی شئ. صحیح شو؟ visually disabled. ښه زه به دغه کوچنی کړم چې بیا ښه visually disabled. نو تاسې he is visually impaired یا he has visual impairment. هغه د سترګو دود هغه په ددي لحاظ باندې هغه ستونزه لري. ښه نو په یاد دید لنیګانه. نو تاسې د دې کلمې دپاره بلایند هم کاروی شئ. خو ما درته وویل چې بلایند نسبتا سپکه کلمه دی او دا ما کاروی. he is visually impaired تاسې کلمه یا he has visual impairment یا he is visually disabled یا he has visual disability. نو تاسې هره کلمه چې خوښه وي د دې دپاره تاسې کاروی شئ. ښه بل ځمه مرګلو یو ځینې وخت کې مرګلي یو بل قسم دا خو ما درته وویلې بل قسم ستونزه لري چې هغه اورېدل سم نشي کولی، اورېدو کې ستونزه لري. ښه کله چې څوک اورېدو کې ستونزه ولري یا هغې ته موږ مثلا hearing اورېدو ته وایي. hearing صحیح شو؟ hearing disability disability یا hearing impairment. ما درته وی چې disability ته impairment هم ویل کېږي. صحیح شو؟ ښه موږ ویلی شو مثلا I have 6 people in my family. My father has verbal disability. My mom has visual disability
and my youngest brother has hearing disability or hearing impairment. نو مرګو تاسو دغه کلمات د دې لپاره کاروای شئ. مننه یوسف زای صاحب، مننه، خوشحاله اوسئ، ستاسو سهار په خیر. نو مننه. د دې لپاره مرګلو hearing دا کوم اصطلاحات دي چې پښتو کې موږ څه ورته وایو؟ ساده بله کلمه دې ته deaf یا پښتو کې موږ تاسو ورته وایو چې کون. انګلیسي کې د دې لپاره deaf او موږ تاسو کون کلمه ورته کاروو، کون. خو بیا هم درته وایم چې مرګلو د کون د کلمې نه دغې نه دا تاسې ما کاروئ. دا ما درته ویلې چې دغه کلمه نسبتا توهین‌آمیزه دی او اهانت کیږي د یو چا معلولیت ته. نو تاسې ما وایئ چې he is deaf، هغه ګونګ دی. تاسې وایئ چې he has hearing impairment، دا ډېر، یا he has hearing disability، یا he is hearing disabled or he is hearing impaired. نو تاسې کولی شئ داسې یا he there are two of the people that they have hearing impairment. نو تاسې کولی شئ چې د دې لپاره دغسې کلمه استفاده کوئ. خو بیا هم درته وایم چې deaf اصلا کون ته وایي deaf. تاسې به ډیف نه تلفظ کوئ، له بده مرغه ځینې ملګري ډیف، نو ډیف نه ډیف اصلا کون ته وایي he is deaf، هغه کون دی. خو تاسې ما بیا هم مخکې غوندې بیا هم تکراري وایم چې دا ما وایه چې he is deaf، وایه چې he is یا he has hearing disability، یا he has some issue with hearing، he has some problems with his hearing، he doesn't have the ability to hear. He has disability of hearing، yeah, he is unable, or he is not able, or he doesn't have the ability to hear. So he has hearing disability. نو تاسې ویلی شئ تاسې لپاره he has hearing impairment. نو دا موارد د لپاره څوک چې ما درته وي چې کون، ړوند او د ګونګ دپاره ما اصطلاحات درته وکارول چې تاسې کولی شئ د دې دپاره دغسې اصطلاحات وکاروئ. ښه، بل مرګلو که درته ووایم د دې ترڅنګ ځینې وخت کې سړی حرکت نشي کولی، خو تلنه کې ستونزې ولري یا حرکت نشي کولی، موږ تاسې مثلا یا ګوډ وي په اصطلاح، نو حرکت ته موومنت یا موبایل، د موبایل که تاسې فکر وي د موبایل چې موږ وایو موبایل یا موبایل د ګرځېدلو ته وایي. دغه تلیفون ته موږ ګرځنده کله تلیفون وایو، نو ګرځند اصلا موبایل ګرځولو ته وایي، حرکت ته، موومنت ته، ګرځېدلو ته. او که فکر دی په نظامي اصطلاحاتو کې نه پوهېږم چې ما وویلې که ومې نه ویلې، خو حتما به مې ویلې وي، موبایل ګزمې ته وایي، ګزمه، لکه پټرول، لکه ګزمې ته څوک چې ګزمه کوي، پولیس یا څوک ګزمه کوي د شپې، هغې ته موبایل وایي. نو موبایل ګزمې ته وایي. نو په دې اساس موږ ویلی شو چې موبیلیټي که چېرته دا ناون ته چینج کړمه نو دا به شي موبیلیټي دا معنی چې ګرځېدنه یا حرکت که نه، موبیلیټي دا معنی دلته چې حرکت، ګرځېدنه. نو ګرځېدنه موبیلیټي ډیسیبیلیټي، نو که چېرته د ډي زه کوچنی کړمه ښه به وي. ډیسیبیلیټي نه موږ پوه یو. نو ما درته ویل چې وربل ډیسیبیلیټي، ما درته ویل چې ووکل یا وربل ډیسیبیلیټي، ویژوال ډیسیبیلیټي، موبیلیټي ډیسیبیلیټي. موبیلیټي ډیسیبیلیټي دې ته وایي چې د حرکت معلولیت څوک ولري، معیوب وي خو داسې ویژوال ډیسیبلډ نه وي، یعنې سترګې یې کار کوي. ووکل ډیسیبل نه وي، یعنې هغه خبر یا ژبه کار کوي، یعنې ګونګ نه وي او کون نه وي، او هیرینګ ډیسیبلیټي یعنې نه لري، خو هغه موبیلیټي ډیسیبلیټي لري. دا معنی چې هغه حرکت کې ستونزه لري، ښه، یعنې حرکت نشي کولی. صحیح شو؟ موږ تاسو څه ورته وایو؟ نو داسې وایو چې he has mobility disability or he has mobility impairment. نو تاسې کولی شئ چې د mobility disability لپاره mobility impairment، ښه، mobility
impairment کلمه هم وکاروئ. موږ تاسې مرګلو څه ورته وایو پښتو کې یا دغسې عادي اصطلاح کې موږ یا انګلیسي عادي کې لیم صحیح دی. دې لپاره د لیم یا deformed کلمه کارول کیږي. deformed یا لیم. موږ تاسو ورته چې ګوډ دلته به زبر ورکړم چې ګوډ ونه یایې ګوډ. موږ تاسو وایو چې هغه ګوډ دی. نو ګوډ کلمه دپاره چې موږ وایو چې هغه ګوډ دی یا هیز لیم، نو دا ډېره بده کلمه ده. یا هیز ډیف یا هیز بلایند یا دغه اصطلاحات. نو یا هیز ډم. نو دا ډم یا لیم یا مثلا ډیف یا بلایند دا کلمې ښې نه دي چې یو چا معلول او معیوب او معذور دپاره وکارول شي. نو بهتره دا ده چې ووایي چې he has mobility disability. No, he has mobility disability or he has mobility impairment. No, تاسو د ګوډ دپاره he has mobility impairment. Yeah, he is not able to walk. Yeah, he has not the ability to walk. په British کې په American کې he doesn't have the ability to walk. ځکه British American English کې په دا کې دا فرق دی چې how has دوی استعمالوي او do does بیا نه استعمالوي. خو په American English کې کله چې نیگیټیو جمله وایي how has نه شاته ناټ نشي اچوي do does به استفاده کوي دغه نه به شاته ناټ اچوي. He doesn't have the ability to walk. Yeah, he has mobility disability. نو دغه دپاره دغسې کلمه نو تاسې د لیم یا deform د دغې کلمې نه تاسې هغه وکړئ. دا ما کاروئ مرګلو. دا معمولا ډېر داسې سپکو مواردو دپاره کارول کېږي. ځینې وخت مرګلو intellectual disability خلک لري یا ذهني فکري intellectual لکه ښه برداشت نشي کوی خبره په ذهن کې نه کېږي. وبخئ مرګلو چې دغه د اپلیکیشن د اپډیټ اپشن راغی. نو مرګلو ځینې intellectual disability لري. intellectual disability مبارز صاحب نړۍ مننه الله مو خوشحال لره احساس مستیمه تاسو دې خوشحال وای. نو intellectual disability دې ته ویل کېږي چې ځینې وخت کې ذهني disability څوک ولري. intellectual disability دا معنی چې ذهني ستونزه ولري. نو ځینې وخت کې زه به دلته چون وخت کم دی زه به دا پاکم د disability او impairment به په خپل ځای پرېږدم. دلته به ولیکم چې intellectual صحیح intellectual disability یا intellectual impairment. intellectual دا معنی چې مثلا ځینې وخت کې د خلکو ذهن کې ستونزه وي یو شی نشي یادوای ډېر په سختۍ یادوي حافظه نه لري. ځینې خلک وایي ولا حافظه مې لاسه ورکړې ده یعنې یاداشت نه لري. البته یو شی ورته ووایه دستي تیر وي او یو شی ورته وایه زده کېږي نه حفظ کېږي نه. دا یو قسم معلولیت دی disability دی. ځکه یو څوک قابلیت نه لري able نه دی ability نه لري قابلیت نه لري he is not able to memorize something. So he has not the ability to memorize something. So he has the disability of memorizing. So he has intellectual disability or he has intellectual impairment. وګوره داسې ټوله چې تاو راتاوي کې عیني هغه ته ځان برابروي. نو په دې اساس څوک چې د ذهن ستونزه ولري حافظه نو موږ memorizing څه نه کوي. څوک چې کمزوري د حافظه مثلا داسې intellectual هغه ولري ستونزې ولري حافظه ضعیفه وي نو تاسې کولی شئ چې د دې لپاره intellectual disability یا he has intellectual disability or he has intellectual impairment. He cannot memorize pretty soon. If he learns something he forgets it. So نو دې په خاطر so that's why he has intellectual disability. نو دا وجه ده چې هغه یعنې دغسې حافظې ستونزه ولري. د دې لپاره intellectual disabilities استفاده کېږي. بل مرګلو یو شی بل ځینې وخت کې داسې کېږي خو یو شی اوس درته وایم چې تاسو ته کوم شک پیدا نشي د نورو سره دغه مغالطه یا یو ځایوالی را نشي یعنې سره ګډ وډ نشي. هغه په دې ځینې وخت کې یو څوک معیوبیت نه لري مثلا که فکر مو وي یو دغه خلک یو واده ده یا کلیوال واده ده یا څنګه هلته ډېرې سندرې ووایي سندرې شپې یې وکړي بیا یې غږ کښېني بیا سبا چې وي غږ خبرې نشي کوی
دغسې خبرې کوي اواز یې ناست موږ ورته چې دې اواز ناست دی. نو کله چې موږ په انګلیسي کې وایو چې دې اواز ناست دی یعنې دا معنی چې معیوبیت نه لري هیز نه مثلا ووکل ډیسیبلیټي نه لري چې دا اوس خبرې ګونګی وي خبرې ونه کړي خو دې غږ ناست دی یا هغې دپاره څنګه داسې he lost his voice یعنې هغې خپل غږ د لاسه ورکړی دی. he lost his voice. I lost my voice. My father lost his voice. My mom lost her voice. نو تاسې کولی شئ چې د I او د دغو دواړو ترمنځ تناسب راشي. که I وي my, he, his, she, her, we, our, they, their. مثلا I lost my voice. مثلا I went to a wedding party yesterday. One of my friends had a wedding party, so I went there. We sang all night, and we were singing all night with our friends together. So that's why I lost my voice. I cannot speak loudly. So I'm sorry about that. I lost my voice last night. I lost my voice last night. خو دا ګوره چې فکر مې مرګه دا disability نه دی. دا مې تاسې په خاطر وویلې. او Ali Afghan said that intellectual disability is a genetic issue. شاید genetic به وي خو د IQ چې دی IQ مهمه دی وقت ده که جنیټیک وي ارثي وي خو دې ترڅنګ بیا ځینې دغسې طریقې شته چې دغه ډیسیبلیټي یا دغه اختلالات له منځه یوشي داسې طریقې شته چې هغې باندې کار وشي فزیکي او دماغي البته ورزش وشي نو انشاءالله چې کیدای شي چې په دې کې تغیرات راشي د ډیسیبلیټي له منځه لاړه شي داسې څه شته او کیدای شي تر ډېره حده جنیټیک وي تا خبره سي د ارثي وي. ښه نو مثلا ملګرو تاسو بیا ویلی شئ نو دې دپاره تاسې کولی شئ چې he lost his voice یعنې هغې غږ ناست دی مطلب دا چې غږ یې دې هغه نه ورکړی دی. ملګرو ځینې سپیچ لینګویج امپیرمنټ یا سپیچ لینګویج ډیسیبلیټي دی هغه هم دې ته ویل کېږي چې مثلا یو څوک خبرو کې یعنې کوی شي خو ګونګی یو خبره کوي بله نه کوي یا ځینې خلک داسې وي چې مولټیپل ډیسیبلیټیز لري. مولټیپل ډیسیبلیټیز په دې معنا چې په عین وخت کې څو معلولیات لري مثلا هم ویژوال امپیرمنټ لري هم هیرینګ امپیرمنټ لري دا معنا چې هم ړوند دی او هم مثلا کونډ دی نو کله چې څوک څو ستونزې ولري مولټیپل یعنې کثیر یعنې ډېرې مولټیپل امپیرمنټ یا مولټیپل ډیسیبلیټیز نو کېدای شي چې له بده مرغه ځینې وخت که فکر مو وي یو څوک چې په غوږو باندې کوڼ وي هغه معمولا په ژبه باندې ګونګ وي نو دې دپاره البته مولټیپل ډیسیبلیټیز هم کېدای شي چې یو څوک ولري چې he has multiple disabilities یا he has multiple impairments. So he has visual disability and hearing disability. That's why he has multiple disabilities. نو تاسې د دې دپاره څوک multiple disabilities ولري دا کلمه کوی شئ. Because of much laughing last night I lost my voice. بالکل داسې هم کېدای شي او چې سړی ډېر وخاندي کېدای شي. په هر صورت نو مرګلو وخت یو اخري یو هغه لکه دا مې درته ولیکل یو بله کلمه لیکمه زه به بیا ستاسو په اجازه درنه ځمه رخصتېږمه هغه دا چې دا هم ګوره هغه نه دی ډیسیبلیټي نه دی چې تاسو دا ونه وایئ چې د استاد دا څنګه په ډیسیبلیټیز کې راوستو خاصې تاسې دپاره مې ولیکلو بالډ هغه ته وایي موږ تاسو پک ورته وایو نه پوهېږم پک دا معنه چې ویښته نه لري دغه ویښته چې موږ بل وارې پې خبرې وکړې hair ما درته وویل چې I am losing my hair he is losing his hair مثلا زه ویښته مې تویېږي نو تاسې کولی شئ چې I am losing my hair نو کولی شئ I am losing my hair یا he is losing his hair she is losing her hair نو تاسې کولی شئ د ویښتو تویېدو دپاره دغسې کلمه هغه کوئ نو چا چې ویښته توی شي او نه وي نو هغې دپاره باو یعنې د پک کلمه داسې کارول کېږي چې ځینې خلک
ویښته ونه لري. نو ښه زه مرګلو مخکې مې درته ویلې چې زه د کمره اړومه د بل طرف ته. زه به یو څو خبرې دلته در سره وکړم ځکه چې فکر کوم چې ما خو یو ساعت ته رانږدې که در حاله کې چې تصمیم داسې نه و. په هر صورت ښه مرګلو اوس که څه پوښتنه لرئ زه به ستاسو پوښتنې ته هم رسیدګي وکړم. یو څو دقیقې در سره یم. خو مطلب دا چې دغه کله د بارډ کلمه یعنی دا د ډیسیبلیټي نه دی. یو څوک په دې اساس باندې چې هغه ویښته تویېږي ویښته نه لري دې ته ډیسیبلیټي نه ویل کېږي. دا معنا نه چې ما ویښته په تویېدو دي یا توی شوي دي تر ډېره حده زه دې په خاطر دې ته ډیسیبلیټي زه نه وایم چې زه ډیسیبل محسوب نشم. خو داسې نه دی. د دې باره یعنی ویښته تویېدل یا د ویښته پاتې کېدل مطلب دا ډیسیبلیټي نه دی. خو دې په باره کې یو جالبه به درته ووایم هغه دا چې ما خپله ویښته تویېدل او تویېږي تر اوسه پورې بیخي کم پاتې دي. نو په دې اساس دغه کابل کې به چېرته چې کوم هغه لیکلي وو دغه دفترونه به وو چې دفتر حلیم رفتگی نو زه به بیا ورغلی وم ځکه چې دې په خاطر د ویښتو علاج مې وکړم. چا به دوا رقم راکړه خو نتیجه یې نه ورکوله او چا به ویله چې دا جینیټیک یا ارثي دي. مثلا چا چې پلار او نیکه یا نه پیږم څوک مماګانو ته ځي او څوک پلار ته ځي نو چا چې یو ویښته نه وي دوی ویښته نه وي نو هغه ویښته ستونزه نو داسې وه. بیا یو دغه کارتیناو کې سره کېدو کې یو ډاکټر و هغه نوی راغلی و. زه لاړم هغې ډاکټر ته نو هغه ما یو واوښی خواجه هغه به ما سره هر چېرته و هغه هم راسره و. نو کله چې هغه په زړه نه زړه ننوتو خو چې کله کېناستو ډاکټر ته متاله و چې ډاکټر راشي نو ډاکټر بیچاره را ننوتو خو بیا یې څه کار ووتو خو هغې هم ویښته نه وه. ډاکټر ما ویل چې زه انشاءالله مریضان ډېر ورته راځي نو دا به ښه ډاکټر وي ځکه ما د ډاکټر نه د مریض ګمان وکړو ځکه ویښته خو ما بیخي لکه څڼې چې وي هغې بیخي ویښته نه وو. نو ما ویل چې زه ډاکټران مریضان ډېر راځي دا به ښه د ویښتو ډاکټر وي. خو یو څو دقیقې وروسته هغه کس چې ما مریض فکر ورته کړی و د ډاکټر په صفت په چوکۍ کېناستو وایي څه ستونزه دي. نو چې د ستونزې خبره یې وکړه نو ما واقعیت بیا هغه خپله خندو کنټرول په دې نشوه کړی چې ما دې ته د مریض ګمان کړی و. نو بیا ډېر نا امیده شوم. ډاکټر صاحب نه مې معذرت هم وغوښتم بخښنه غواړم ډاکټر صاحب ما ته دا جالبه وه چې زه خپله د ویښتو د علاج دپاره راغلی یم خو ته د ډاکټر په صفت خپله ویښته نه لرې. هغې ویل نه ستونزه نشته. ما خدای شته چې ډېر بېاختیاره وخندل او ښه وم نه. خو په هر صورت نو بیا هغې داسې وویل چې مثلا ځینې خلک دي ویښته چې وي وایي چې ته څنګه ډاکټر یې چې ویښته لرې او تا غوندې بیا برعکس چې ویښته دې نه وي خاندي مینه ته خو د ویښتو ډاکټر یې نو تا خو باید ښه ویښته وای. نو په دې اساس هغې هدف مې دا و چې مطلب دا د ویښتو شتوالی یا نشتوالی دا کوم ډیسیبلیټي یا معلولیت او معیوبیت نه دی. دا کیدای شي ځینې وخت ارثي وي چې چا پلار یا په اصطلاح ماما دغسې نو دغسې. خو په هر صورت مطلب دا چې بیا ما ډاکټر نه خدای شته چې کومه دوا واخیسته ډېر په نه زړه خو چې کله مو کار پرې وکړو ډېره جالبه وه ډېره ښه تمامه شوه. ډېره واقعیت یعنې داسې نسخه وه چې هغه مخکې ډاکټرانو نه چې ما ورسره لیدلي وو دوی نسخې مې استفاده کړې وي دومره مثبته نه وې تمامه شوې لکه د دې ډاکټر واقعیت ډېره ګټوره نسخه وه ډېره مثبته تمامه شوه. هغه د ویښتو د تویېدو مخنیوی وشو خو داسې وه چې بیا به د هغه کله نه استفاده کول ښه به و چې نه به د استفاده کول بیا به خپل اولني حالت له تله. خو په هر صورت مقصد منظور مې دا و چې دا په ډیسیبلیټیز کې نه راځي خو ویښته معمولا تویېږي. ما اساسي هدف دا و چې تاسو ته وښیم چې څوک ویښته نه لري هغې ته انګلیسي کې څه ویل کېږي او دې تر څنګ چا چې ویښته تویېږي د ویښتو تویولو دپاره کومه انګلیسي کلمه کاروي نو تاسې کولی شئ چې مثلا I'm losing my hair she is losing her hair یا they're مثلا losing their hair نو تاسې کولی شئ چې دې دپاره مثلا خو hair جمع کوئ ما نو hair مفرد په صفت تاسې کارولی شئ losing کلمه یا lose یا last یا مثلا داسې hairless بیا ویښتو ته یایي خو تاسې چې کله سړی ویښته نه لري هغې ته hairless کلمه مه کاروئ. hairless اکثره مثلا داسې د شي دپاره کارول کېږي مثلا یو سپی وي یو څه شی وي ویښته بیخي لري نه یا چرګه وي یا چې تاسې کولی شئ it's hairless نو دغسې مثلا یو بل شی وي چې ویښته نه لري hairless د داسې مواردو دپاره کارولی شئ. خو مرګلو
موږ په تمام ډیسیبلیټیز باندې خبرې وکړې، بیا هم یو غوښتنه خواهش دغه کوم چې تاسو ډیف کلمه، تاسو د بلایند کلمه، تاسو مثلا د ډم کلمه یا تاسو د لیم کلمه یا ډیفورم کلمه، دا کلمې ډېرې سپکې دي، معلولیت او معیودات به دا ما کاروئ. تاسو د دې په ځای چې ووایئ چې مثلا ډیف، ما درته وایي تاسو وایئ چې he has hearing impairment یا he has hearing disability. دې په ځای چې تاسو وایئ چې blind، تاسو کوشش وکړئ چې وایئ he has visual disability یا he has visual impairment یا نو دا د blind په دا که تاسو مثلا وایئ چې یا دا په خبرو کې ستونزه لري، تاسو مه چې he is dumb. dumb کلمه ډېره سپکه ده. دا کلمه ما که تاسو وایئ چې he has verbal disability یا he has vocal disability یا he has verbal impairment یا he has vocal impairment. او دې ترڅنګ ما درته ویل چې څوک حرکت کې ستونزه لري یا ګوډ وي یا هغه، نو تاسو د دې لپاره lame کلمه یا deformed دا ما کاروئ. دې ترڅنګ ووایئ چې he has mobility disability or he has mobility impairment. نو حافظې لپاره ما درته intellectual disability یا speech language disability. نو داسې مختلف disability نوره، خو دا هغه اړین و چې تاسو باید په پوه شئ. نو مرګلو او تاسو بالکل لون سروایور تاسو هم داسې ویلی شئ. مننه. نو تاسو مرګلو زه البته یو درنه اجازه غواړم نوره که څه وینه. تاسو ارمان خان صاحب ویلي دي فکر کوم چې دا که د هفتې په شپه شي د جمعې درس ښه به نه وي. دا هم ښه خبره دی، خو خیر دی نوره مرګلي ځینې داسې وي چې ځونه مرګلي به هغه کوي یا رسیدګي کړای شي یا نه، خو په هر صورت مقصد که کوم وخت کې هغه نه وي، یعنې تاسې په عین وخت کې رسیدګي درس نه شئ کوئ، نو زه ویډیوګانې ډیلیټ کوم نه، په فیسبوک شته، په یوټیوب کې یوټیوب ته انشاءالله اپلوډ کوم، نو تاسې کوئ شئ چې په دواړو فیسبوک او یوټیوب کې عین ویډیو ته لاسرسی ولرئ. ځینې ډېری ملګري شته چې په عین وخت کې مصروفه وي، نو په دې اساس باندې دوی لاسرسی نه لري، په عین وخت کې کوئ شي بعداً بیا عین درسونه تعقیب کړي. مرګلو تر بعدي درسونو پورې مو په لوی او مهربان خدای سپارم. ښه وختونه، ښې چارې.